ودت طائفة وی خوخ گنی یو ډله من اهل الكتاب د اهل کتابونه. ود مخکې ما درته ویلیو چې ود ویل کېږي محبت ته. اهل کتاب دې خبرې سره ډیره زیاته مینه لري، انتهایی مینه. کوم چا چې د چا سره مینه وي، د کومې خبرې سره مینه وي، نو هغه د همدې خبرې دپاره زندان ته تیاریږي، مرګ ته تیاریږي، بې حیایي په ځان باندې مني، شرم په ځان مني، تکلیف په ځان باندې مني او تاوانونه په ځان مني، د خپل کور نه پې تیریږي، د خپل ژوند نه پې تیریږي، حیا او عزت او ناموس نه پې تیریږي، ځکه مینه یې ورسره یې کنه. الله فرمایي د اهل کتابو د دې خبرې سره مینه ده. د کومې خبرې سره یې مینه ده؟ لو یضلونکم، کاش چې تاسو ګمراه کړي. د اهل کتابو دې خبرې سره دومره ډیره زیاته مینه ده چې د هر څه نه پې تیریږي، خو چې تاسو ګمراهان شئ. په تریلیونونو ډالر هغوی دې دپاره مصرفوي چې مسلمان څنګه د اسلام نه واړی. دې سره مینه ده، دې سره ارمان دی. مسلمان په اسلام کې، په حیا کې، په ایمان کې هغوی نه برداشت نه کېږي چې موږ چې څنګه همداسې بې تهذیبه ټولنه ده او څنګه چې زموږ په معاشره کې پلار، بچی، ښځه دا معلومه نه ده. دوی دا غواړي چې د مسلمانانو معاشره او ټولنه هم همدغسې یو فاسده ټولنه جوړ شي، لکه څنګه چې غرب، اروپا او امریکا څنګه یو فاسده ټولنه جوړ شوې ده. هلته پلار معلوم نه دی، هلته ښځه معلومه نه ده، هلته لور معلومه نه ده. لور باندې څوک واک او اختیار نه لري. لور چې په پلار او په مور عریضه وکړي هغه بندیانېږي. د لور جایداد، د پلار دغه کور او جایداد دا لور ته حواله کېږي. که چېرته دوی د لور په مقابله کې خالي دومره ووایي چې ته ولې بې ځایه ګرځې، ته چېرته ګرځې، ته ولې حیا او عزت کې نه ګرځې، دا خبره هلته په غرب کې دومره غټ جرم دی چې د ده نه اخوا بل غټ جرم شته دی نه، چې ته ولې د یو چا په ازادۍ کې لاس وهنه کوې. هغه الله آزاد پیدا کړی، هغه نه باید دا پوښتنه ونه شي. ځکه زما بدن کې وایي زما خوښه به چلیږي. د غربیانو دا نظریه او عقیده ده چې بدن زما دی، خوښه به پکې زما چلیږي چې څنګه زه استعمالوم. نو الله فرمایي ودت طائفة من اهل الكتاب، خوښه ګڼي یوه ډله د اهل کتابونه، لو یضلونکم، مرمان دی چې ګمراه کي تاسو، واړوي تاسو د دینو د اسلام نه. وما یضلون الا انفسهم، دوی نه ګمراه کوي مګر خپل ځانونه. دوی خو دا وایي چې موږ مسلمانان ګمراه کوو، خو دې سره سره دوی خپل هم ګمراه کېږي. ځکه یو څوک چې د بل د تباهۍ او د بربادۍ سوچ کوي، الله دا هم تباه کوي او بربادوي. مسلمان چې کله خلکو ته خیر رسول غواړي که نه، دین، ایمان، اسلام، نو د دې نتیجه دا راوځي. ابي علیه السلام حدیث دی، که چېرته دا انسان بل ته د دې په وجه باندې هدایت ونه شي، خپله دا انسان په هدایت پاتې کېږي، ځکه دی د بل خیر لټوي. نو دا د الله قانون دی چې څوک بل ته شر لټوي، بل بېدینه کول غواړي، دا انسان خامخا په بېدینۍ کې پاتې کېږي. وما یضلون الا انفسهم، دوی نه ګمراه کوي مګر خپل ځانونه. وما یشعرون، دوی نه پوهېږي. حق او باطل سره ګډ وډ کړي. د بې حیایۍ دپاره داسې شعار ورکړي چې د ښځو ازادي، او دارنګې د خلکو د زړونو خپلولو دپاره دا ووایي چې موږ د بشر د حقوقو دعواداران یو. اوس دلته الله یو منصوبه، یو پلان د یهودو ذکر کوي. اهل کتاب نه مراد دلته یهودیان دي، ځکه په مدینه کې یهودیانو ژوند کوو، بنو قریظه، بنو قینقاع او بنو نذیر. د دغه یهودیانو پلان الله ذکر کوي. یهود همیشه د پاره په تاریخ کې سازشي خلک تیر شوي دي. د دوی ذهنونه سازشي دي، پلانونه جوړوي، منصوبې جوړوي او سازشونه کوي د اسلام په خلاف، د مسلمان په خلاف باندې او د نورو ولسونو په خلاف باندې.
نو فرمایي وقالت طائفه من اهل الكتاب، هغه پلان داو يهودو ځنې خلکو ته ویلیو خپلو یهودیانو ته چې تاسو کله سهار شي، سهار کې اسلام راوړی د نبی صلی الله علیه وسلم ملګري شي، مازیګر ته بیرته تاسو اسلام پرېږدئ، نو د دې خبرې فایده به دا شي چې نور خلک به ووایي چې ګوره دا نبی صلی الله علیه وسلم په حق نه دی، صحابه کرام په حق نه دي، ځکه پلانکي سړي ایمان راوړی او ګوره سهار مسلمان شو، مازیګر ته بیرته اسلام پرېښود، ویل چې دا ښه خلک نه دي، ما ولید ورسره کېناستم، ناسته ولاړه مې ورسره وکړه، نو دا هغه نبی نه دی چې کوم په تورات کې راغلی و، نو دا ښه خلک نه دي، نو دا یو منصوبه او پلان دوی جوړ کړی و. نو دې ته بیا ویل کېږي شعوري منافق. شعوري منافق هغه چاته وایي چې هغه ځان مسلمان کي او په مسلمانانو کې اوسېږي او په زړه کې کفر وي او منصوبه او پلان وي، دسیسه وي د اسلام په خلاف باندې. یو غیر شعوري منافق وي. غیر شعوري منافق وي مسلمان، خدای خبر نه وي چې دغه د منافقانو خویونه راغلي وي او د ځان ته منافق هم نه وایي، خو د ځان ته مسلمان وایي، خو پوه نه د منافق خویونه او کارونه پکې پیدا شوي وي. دته شعوري منافق، غیر شعوري منافق وایي چې په ځان خبر نه دی. شعوري منافق هغه چاته وایي چې د منافق د کافر خو ځان مسلمان کړی ظاهره کې. نو دلته شعوري منافق دینه ځینې علما بیا وایي چې عقیدوي منافق او عملی منافق. ځینې علما دا تعبیر کوي، عقیدوي منافق دغه شعوري منافق ته وایي چې د کافر ځان مسلمان کړي، او عملی منافق د غیر شعوري منافق ته وایي چې مسلمان دی خو د منافقانو خویونه او عملونه او کردار او اخلاق برابر شوي. فرمایي وقالت طائفه، او ویلیو یوې ډلې من اهل الكتاب، د اهل کتابونه آمنو ایمان راوړې. چاته ویلیو؟ خپلو ځینو خلکو ته، ځینې سازش جوړ کړی او ځینې خلک یې دې دپاره ټاکلي وو چې تاسو به دا کار کوئ. آمنو ایمان ښکاره کې تاسو بالذي پاغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی علی الذین پاغه کسانو آمنو چې مؤمنان دي وجه النهار په ابتدا د ورځ کې په سهار کې، وکفروا انکار وکړي تاسو، کفر وکړي تاسو آخره په آخر د ورځ باندې مازیګر کې، لعلهم يرجعون دې دپاره چې دا نور خلق هم اسلام نه زړه تورن شي چې دا اسلام ښه دین نه دی. ولې پلان کې سړي اسلام راوړی وګوره اسلام یې پرېښود، پلان کې تللی و خو دا اسلام یې خوښ نه شو، معلومیږي چې دا صحیح دین نه دی. او ځینې خلک چې په دې اسلام کې دي هغوی دپاره منصوبه دا دی چې هغوی به د اسلام نه زړه تورن شي چې دا پلان کې هم راغی ګوره لاړه، دا پلان کې هم راغی لاړه، نو په دې طریقه باندې به د هغوی په زړه کې هم شکوک او شبهات پیدا شي. نو د اسلام د بدنامولو دپاره د دې وجه نه خو په اسلام کې د مرتد سزا قتل ذکر شوی دی. هغه څوک چې اسلام پریږدي، ځکه دا یوازې ځان ته تاوان نه کوي، دا ټولنې او معاشرې ته تاوان کوي، ځکه دا خلک په اسلام باندې شکیان کوي چې دا اسلام ښه دین نه دی. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دلته اوس دوی د خلکو ته نصیحت هم کوي چې ګوره موږ خو درته دا ویلې چې ځان مسلمان کې خو حقیقي مؤمنان ځان نه مو جوړوي، رختیا چېرته مسلمانان نشي، چېرته متاثره نشي، هغوی په مجلس کې خو کښېني چېرته هسې نه چې رښتیا خبرې در باندې تاثیر ونه کړي. ولا تؤمنو، او دا یو طایفه د اهل کتاب او خپلو کشرانو ته دا خبر هم کوي چې ولا تؤمنو، او تاسو ګوره ایمان مه راوړئ الا لمن، یا خبره مه منئ تاسو الا لمن مګر د هغه چا تبعه چې هغه تابع وي دینکم ستاسو د دین. تاسو د هیچا تصدیق مکوئ مگر د هغه چا تصدیق کوي چې ستاسو د دین تابع وي. قلو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الهدى هدى الله، یقینا ہدایت چې ده صحیح دین هغه هدى الله ہدایت دی الله ده. الله پاک د دعوتګر د پاره د دعوت اصول خای. د دعوت اصول دادي چې کله ستا په مخالف کې کم خلق واقع وي، دی خلقو ته ټولو ته په یو نظر باندې نه ګوري، د دې په وجه باندې بیا ستا بې انصافي خلکو ته ښکاري، ځکه انصاف دا ده چې په هغې کې ښه خلک هم وي، نو ته به ټولو ته په یو فتوا نه ورکوې چې ټول دا خلک داسې دي، نه، هغوی کې ښه خلک د هغوی ښه خبرې تایید به هم کوي. د دې نتیجه به دا شي
چې هغوی به تا سره بیا دین قبلوي، تا سره اسلام قبلوي، نو دا به د هغوی د زړه د نرموالي دپاره یو سبب جوړ شي چې ګوره پلانکی دعوتګر، پلانکی نبي، نو هغه ګوره زمونږ صفت وکړه چې په دې پلانکیانو کې پلانکی سړی ښه سړی دی، نو د هغې ښه باید ته بیان کړې چې چا کې ښه صفت موجود وي. نو دا به یو خدا شي چې ته به په عدل او په انصاف روان شي. بل دا دی چې ستا د دې تعامل په وجه باندې به هغه خلکو ته الله د ایمان توفیق ورکړي. امیین نه څوک مراد دي؟ غیر یهودیان تینا مراد دي. سبیل ملامتیا او ګناه د یهودو دا نظریه او عقیده ده، د دوی په کتاب کې لیکل شوی، تورات کې نه بلکې د یهودیانو مذهبي کتاب د تالمود کې دا لیکل شوی دي چې یهودي د پاره بل یهودي ته دروغ ویل جایز نه دي. یهودي بل یهودي ته دروغ وایي دا جایز نه دي، خو نور غیر یهودیانو ته دروغ ویلی شي. یو یهودي بل یهودي نه مال اخلي په خیانت، په دوکا، په غلا، که په هره لاره باندې اخلي، جایز نه دي. یو یهودي چې یهودي نه په خیانت، په دروغ، په حرام او په سود باندې مال او پیسې اخلي، دا جایز نه دی، خو غیر یهودي نه ورته جایز دی. نو دغه رنګ دوی یهودیانو د عقیده د په تالمود کې دوی ذکر کړی دی. تالمود د دوی مذهبي کتاب دی، یعنی د دوی ملایانو لیکلی. نو په تالمود کې دا خبره ذکر شوی دی چې دا نور غیر یهودیان داسې دي، دا د انسانانو په شکل کې حیوانات دي. لکه څنګه چې موږ تاسو وایو که نه، اس پسې موږ ګاډی تړلی شو، دارنګې په غویي باندې قلبه کولی شو، نور استفاده ترې نه کولی شو، حلالولی شو. نو یهودیان وایي چې غیر یهودیان چې څومره په دنیا کې څوک ژوند کوي، که هغه نصرانیان دي که مسلمانان دي، خو بس چې غیر یهودي څوک وي، دا موږ ته داسې دي لکه د چارپایانو په شانته. د دوی هر رنګ استعمال موږ ته جایز دی. دا که موږ حلالوو، بمباري کوو، که د دوی نه پیسې اخلو، لکه څنګه چې موږ تاسو وایو چې دا چارپایان څاروي موږ ته جایز دي، نو دوی دا نور انسانان داسې جایز ګڼي.